د ازمون میډیا ګروپ لخوا د راډیو شپږمې او د راډیوي ښوونځي دریمې کلیزې په مناسبت رنګین مراسم ترسره شول چې پکې د رسنیزو فعالیتونو پر ښه والي بحث وشو. د ازمون میډیا ګروپ مشر شریف الله سروري د ازمون راډیو شپږ کلن او د راډیوي ښوونځي 3 کلن خدمات بریالي یاد کړل او ویل چې ازمون د خپلو روزنیزو پوهنیزو خبري او تفریحي خپرونو په لړ کې د رسنیو په ډګر کې نوې لارې پرانیستې دي او په حیرانونکي ډول یې په ټولنه کې فراخ محبوبیت ترلاسه کړی دی. سروري زیاته کړه چې راډیوي ښوونځی چې اوس مهال په بېلابېلو برخو کې زرګونه زده کوونکي لري د هیوادوالو له پراخ هرکلي سره مخ شوی. نوموړي د دې ښوونځي پر پرمختګ خوښي څرګنده کړه. ویل دا یو مهم پوهنیز مرکز دی چې د ځوانانو روزنې ته لار هواروي. د هیواد په جنوب ختیځو د ننګونو او ویاړونو په ټاټوبي خوست کې خپل قدم کېښود. د ازمون د رامنځته کېدو مو یوازینی هدف دا و چې په خوست او په شته نورو سیمه ییزو ولایتونو کې په رسنیز ډګر کې هغه شته ستونزې او مشکلات چې موږ او تاسو ورسره لاس او ګریوان یو او دا جامعه او ټولنه ورته اړتیا لري، هغه ستونزو ته په ټوله معنا باندې رسیدګي کړې وي او د ټولنې اساسي ستونزو ته مو د حل لارې پیدا کړې وي. په همدې مناسبت مو ازمون رامنځته کړی دی. په همدې حال کې د اطلاعات او کلتور ریاست د اطلاعاتو امیر سبحان الله اعظم د ازمون میډیا ګروپ فعالیتونه وستایل او ویل چې ازمون راډیو په خوست کې د رسنیز ډګر یو نوموتی او باوري رسنیز ادرس دی. اعظم زیاته کړه چې د دې ګروپ نشرات د محلي ټولنې د پخلو ستونزو په اړه مهم رول لوبوي. رسنۍ د اذهانو په تنویر کې د ټولنې په اصلاح کې د ملي منافعو په دفاع کې یو مهم ځواک دی. که چېرته همدغه رسنۍ په خپله برخه کې مسؤلانه هڅې وکړي، زموږ د ټولنې اذهان به تنویر شوي وي، زموږ د ټولنې افکار به اصلاح شوي وي، زموږ د ملي منافعو نه په ښه شان سره دفاع شوي وي. د ازمون میډیا ګروپ د نشراتو مدیر شهید الله ځواک له ټولو کارکوونکو سره د ازمون په فعالیتونو کې د شریکۍ په اړه خبرې وکړې او ویل چې د راډیو رسنیزې چوپړتیاوې د ټیمي هڅو نتیجه وه. نوموړي د کارکوونکو پراخې هڅې وستایلې او ویل چې دا همکاري د ازمون د پرمختګ لامل شوې ده. زه به سروري صاحب ته خپل ټولو ملګرو ته چې موږ سره په کلیز سټاف کې خوست دفتر یا محوري دفتر کې څومره کسان مصروف دي 19 تعداد رسېږي، هغوی ته به ډېره زیاته مبارکي ووایم. دا ویاړمن مزل دی، دوی ته زیات مبارک اوسي او تبریک دي. ولې ځکه په دې کې د دوی هڅې ډېرې راغونډې وې، د دوی کوششونه ډېر کمساري او بېساره وو. دلته یو څه چې ډېر د بحث وړ دی هغه مسلکیتوب دی. له ډېر ښه مرغه موږ سره هر ملګری چې په کار لګیا دی او دلته نشراتي او تخنیکي مسؤل دی، هر یو یې لیسانس اخیسته یا د لیسانس تر کچې زده کړې کړي چې په رسنیز نهاد کې د متخصصې بشري قوې په توګه دا د ازمون لپاره یوه بله ډېره لویه لاسته راوړنه ده او موږ په دې باندې غرۍ یو او په ډېر افتخار وایو چې ډېر کم نور درسونه به اوسي چې دغسې حالت دې ولري او ازمون به الله هم دې ته متوجه. ځکه که چېرې ته غواړې په ټوله معنا غوره تولیدات وکړې، غوره پروډاکټ وکړې، د دې په جریان کې ستا لپاره د یوه کارمند د یوه باتجربه کس شتون مهم دی چې په هر لحاظ تا ته موضوع ریپورټ کړي، موضوعاتو باندې بحث ولري، ګردۍ میز اماده کړي، په موضوعاتو نظریات وړاندې کړي، د خلکو غږونه راواخلي. باید یاد شي چې ازمون میډیا ګروپ په خوست، سربیره، پکتیا، غزني کې غږیز نشرات لري چې دا لړۍ اوس مهال د همکارو رسنیو پر مټ د افغانستان 15 ولایتونو ته غځېدلې ده. مسؤلین وایي چې په راتلونکي کې به د ازمون رسنیز خدمات نورو ولایتونو ته هم وغځوي چې دا به د هیواد د رسنیز پرمختګ لپاره یو مهم ګام وي. د مراسمو د ازمون میډیا ګروپ د یو کلنۍ هڅو نتیجې ښکاره کړي چې پکې د رسنیزو او پوهنیزو فعالیتونو په ارزښت ټینګار وشو. د ګډون کوونکو په وینا ازمون راډیو نه یوازې د خبرونو سرچینه ده بلکې د ټولنې د وړاندې کیدونکو ستونزو د حلولو لپاره هم یو مهم ادرس دی.